بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و بد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم و د رمضان المبارک یو ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. هر حاجت به د کریم رب پوره کی او به حساب مال او دولت داسې وګڼه چې ماشین به درته ملو شي، د مال او دولت کارخانه به درته ملو شي. بس په دې مبارکه میاش کې په ناسته پاسته پتلو راتلو کې صرف دا یو تسبیح ووایه او بیا د دې برکات او فواید په خپلو سترګو باندې ووینئ چې د دې وظیفې او د دې عمل کرشماتي فواید څه دي. د دې وظیفې حوالې سره علماء کرامو د دې یو لوی واقعه هم بیان کړې ده. نو زما عزتمندو، د دغه واقعې نه پته لګي چې دا څومره عظیم الشان او لاجواب وظیفه ده. نو لہذا زما عزتمندو، مکمل طریقه کار زه تاسو ته د دې وظیفې بیانوم. تاسو دا وظیفه په هغه طریقه باندې وکئ، ان شاء الله تعالی ستاسو د مال او دولت د رزق تنگسیا به الله جل شانه ختم کی او بے سیار او وافر رزق او مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته عطا فرمایي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانت نور خپل الفاظ تاسو لیکئ. دې لپاره چې ما ته حوصله افزایي ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، د الله جل شانه ذات بے نیازه ذات دی او د الله جل شانه په مونږ باندې احسان دی چې کریم رب دا تقسیم په خپل لاس کې هودلې دی. که د مخلوق په لاس کې وي نو انسان به د لوږې نه مړ شوی وي، لیکن د الله جل شانه ذات داسې ذات دی چې هغه څوک هم نه هیروي. هر مخلوق ته رزق وررسي. که یو چینجی د کاڼي دننه وي نو هغه ته هم کریم رب رزق وررسي. زما عزتمندو، حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایل چې دا کاڼي مات کا. موسی علیه السلام کاڼي لا همسار پرېښودله او کاڼي مات شو، نو په هغې کې دویم کاڼي راووتو. بیا الله جل شانه ورته حکم وکړو چې دا دویم کاڼي مات کا. دویم کاڼي له همسار راواچوله او هغه مات شو، نو په هغې کې دریم کاڼي راووتو. بیا الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام له حکم وکړو چې دا دریم کاڼي مات کا. کله چې مات کو نو په هغې کې دننه یو چینجی او په خوله کې شنه پاڼه نیولې وه او هغه د الله جل شانه حمد و ثنا بیانوله او هغه دا وی چې سبحان من یرانی و یرا مکانی، پاکی د هغه رب لره چې ما ویني، ما ګوري او ما ته رزق راکوي او زه هیر کړی نه یم. نو موسی علیه السلام چې دا کرشمه وکتله نو حیرانه پاتې شو. نو زما عزتمندو، الله جل شانه ټول مخلوق ته خپل رزق چې څومره دغه حصه وي وررسي ورته، چې څومره قسمت وي الله جل شانه هر مخلوق ته، هر انسان ته، هر جنات ته رزق وررسي. لیکن زما عزتمندو، انسان ډیر بے صبر دی، په ده کې توکل نشته، په ده کې د توکل کمی دی، په ده کې د توکل ماده نشته. دې انسان سره به د میاشتې توخه موجوده وي، خو دې سره به
دی فکرمن وي پریشان به وي چې یاره دا کم نشي دا خلاص نشي. نو زما محترم مونږ ته پکار دي چې د الله جل شانو په ذات باندې توکل وکړو چې هغه کریم رب چرته هم مونږ اوږي نه پاتې کوي بلکې مونږ ته زمونږ د حصې مطابق به رزق ضرور راکوي. لہذا زما محترمو که چېرې تاسو په رزق کې وسعت او فراخي غواړئ نو دا نننۍ وظیفه درنه پاتې نشي. په دې رمضان المبارک میاشت کې په ناسته پاسته کې دا وظیفه خپل معمول جوړ کړئ او بیا چې تاسو ته د دې څومره برکات فواید او ثمرات میلاو شو نو لاندې کمنټ کې ضرور تاسو بیا ولیکئ. ان شاء الله تعالی د رمضان المبارک دا میاشت به تاسو ته د مال او دولت او د رزق د باران میاشت جوړ شي او تاسو ته به بې پناه مال او دولت راځي. نو زما محترم زه یقین سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا عمل تاسو خامخا ټوله میاشت جاری وساتئ. د دې لپاره څه تعداد مقرر نه دی چې کني دومره پیرې به تاسو وایي نه بس بلکې تاسو ګرځېدو را ګرځېدو سره ناستې پاستې کې ولاړه کې په خپل کار کې په هر ځای کې تاسو دا ورد او دا وظیفه په خوله باندې جاری وساتئ نو ټول کال به در باندې ان شاء الله تعالی رزق د باران په شانتي وریږي. زما عزتمندو دا د دې لپاره بیانوم چې کوم رور او خور دا عملو کې نو ماته به ثواب ان شاء الله ضرور ملاويږي. خو زما محترم او اصل خبره د یقین خبره ده د زړه نه کامل یقین سره تاسو دا وظیفه او دا عمل وکئ. کله چې یو وظیفه یو عمل تاسو د زړه نه کوئ نو دې فواید او ثمرات په ډیر زر تاسو ته ملاويږي چې تاسو به د هغې سوچ هم نشئ کولی. محترمو دا وظیفه د الله جل شانه د دوو صفتي نومونو وظیفه ده او د سورت اخلاص یو وړوکي شان آیات کریمه وظیفه ده. په دې کې د الله جل شانه د یو صفت ذکر هم راغلی دی. نو محترمو په دې رمضان المبارک میاشت کې پتلو راتلو په هر حالت کې تاسو دا وظیفه او دا عمل جاری وساتئ. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ کله چې تاسو د څه دپاره دا وظیفه او دا عمل کوئ نو هغه کار په خپل نیت او اراده کې به تاسو په دماغو کې په زړه سوچ او فکر کې به تاسو یاد ساتئ او دې سره سره دا برکاتي کلمات د دې ورد وظیفه شروع کړئ. د دې دومره برکات دي د دې دومره اثرات دي چې الله جل شانه به تاسو ته په رزق کې مال او دولت کې ډیر لوی برکات واچي او دولت به کله هم تاسو سره ختم نشي. هر قسمه پریشانی او تنګي به مو لرې شي په خپله دا وظیفه هم وکړئ خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ. اوس زما عزتمندو راځم هغه کلماتو طرف ته. هغه کلمات زه تاسو ته بیانوم چې هغه کوم کلمات دي. هغه دا دي یا رزاق الله الصمد یا رزاق یا رزاق الله الصمد یا رزاق. زما عزتمندو بس په ژبه باندې دا ورد او دا وظیفه جاری ساتئ ټوله میاشت ان شاء الله تعالی د دې فواید او ثمرات او برکات به ضرور به ضرور تاسو ته ملاويږي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.